په خوست ولایت کې نن ورځ د سرې میاشتې له لوري د زرو بېوزله او هغو کورنیو سره چې سرپرست نه لري او د بېوزلۍ تر چتر لاندې ژوند کوي د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوه. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین د رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې نن یې د آلمان هیواد په مالي لګښت او د خوست د سرې میاشتې تر نظارت لاندې د ښار او اړونده سیمو د زرو هغو کورنیو سره چې یتیمان بې سرپرست او ناچاره دي د خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. نوموړي وویل چې په ښار او اړوندو سیمو کې د یوې شفافې سروې وروسته چې مستحق کسان یې په نښه کړي وو، نن یې ورسره 1 بوجۍ اوړه، 1 بوجۍ وریجې، 10 لیتره غوړي، 9 کیلو لوبیا، دال، 15 کیلو بوره او د نورو خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. د آلمان هیواد د سولې کلي په نوم باندې دوی موږ سره مرسته کړې، د زرو کورنیو مرسته کړې ده. د مرستې ترتیب د موږ داسې و چې موږ خاص په د مرکز کې دا توضیح کوو. تاسو وینئ موږ ډېر په مستحقو خلکو پسې ګرځېدلي او مستحق کسان مو لیکلي دي. د موږ د سروې ترتیب هم داسې و چې کوبو یو سیستم ده، د هغه سیستم په واسطه باندې موږ انلاین طریقې باندې د دوی سروې کوله، هغه کور مو جی پی ایس کوه، هغه نه بعد به موږ چې مستحق و هغه موږ مرکز ته لیږه. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته ده چې په دوی کې اوړه دي، وریجې دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګه او صابون، دا شیان مواد 9 قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې ده. بل لور ته مرسته ترلاسه کوونکو په دې مرسته کې دوه خوښي وښوده او ویل چې د یادو شوو مرستو په لاسته راوړلو سره به د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې تر یوه حده پوره شي، خو دا مرستې د دوی لپاره کافي نه دي. بېوزلو همداراز د ټولو داخلي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې افغانان تر بل هر وخت اوس لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري او دوی دې پر وخت لاسنیوی وکړي. اوله نو ډېر مننه دغه موږ کله تر غلو کورونه وکړو، سروې وکړو، بیا ملا امام تصدیق کړ، بیا دا مرسته موږ ته راکوي. خدای دې ورسره ښه وکړي. بس خو نن سبا قیمتي ده، کور وبر نشته، د غریب خلک سره بیا لاسنیوی وکړي. آلمان نه مننه وکړو چې دا مرسته موږ ته راکړي. باکو بیکاره تو چی کنیم؟ پیسه نداره، کار نیست، بیرو چی کاره؟ پای نداره، چی کار میکنه؟ پیچیات پیچی ده کار میکنه، باروش تیستان میکنه، باید چی بخوایم؟ از جاتی از قابلت وطنی ده از قوت از قابلت کار چی کار کن؟ خال دی خدای دغنا یا بود که غمی صدر چیش که کمک وکی می غربانی می زبدیلی می سندلارو می ده خدای یلادو می صد کمک وکی می خطر خشولی چه دم رست هر چیش رو کلا خدای دی بود کی لکم رست دی دغنا نور اخیش رست تر بندگی چی می گرده و تکو. ما زیاد خوش هستیم از کمک خارجی. ما بیوه هستیم، متیم هستیم، بیچاره هستیم، ټوټه پارچه هستیم. ما خوراکه نداریم، ما دیگه نداریم، هیچ چیز نداریم، ما سرپرست نداریم. بچه ایم شهید شده، خودم بیوه هستم، زیاد خوش شدیم. کل خوست، کل افغانستان از این مؤسسه خارجی زیاد خوش است. د سرې میاشتې ټولنې د سویل لویدیځ زون رئیس مولوي الیاس خیل ناصري د آلمان هیواد څخه مننه وکړه چې په داسې وخت کې له افغانانو سره مرسته ترسره کړه چې له یوې خوا په افغانستان کې بېوزلي او بل لور ته سوړ ژمی روان دی. الیاس خیل ناصري همداراز وویل چې تر دې وړاندې په میدان وردګو، غزني او پکتیا ولایتونو کې د بېوزلو لاسنیوی کړی دی او په راتلونکي کې هم د ورته مرستو ډاډ وښود. او موږ د آلمان د صلح کلي د دې تهیې ورکړې نه یو جهان مننه کوو چې زموږ د کړېدلي، ځورېدلي او بېوزله ولس سره دو په داسې حالاتو کې کومک وکړه چې عوام یخه ده، نور مشکلات هم دي. موږ په خپل زون کې تقریبا چې 300 په میدان شهر کې یو ځل کړي دي او بیا زرم بیا کړي دي او زرم بیا په غزني کې توزیع کړي ده، خو هغه د سلمان بنسټ د خوا نه هم په میدان شهر کې او هم په هغه کې ده. نو چې 6,000 کورونو ته موږ دا توزیع یعنې کړې ده. باید یاد کړو چې د دې مرستې لپاره سروې څو ورځې وړاندې په خوست ښار او اړونده سیمو کې ترسره شوې وه چې مسؤلین یې وایي مستحق او وړ کسان یې په نښه کړي وو او نن ورځ یې ورته مرسته وویشله.